د فسا اختر. اسرائیلیان د خدای پاک په حفاظت کې وو، خو مصریان د آفتونو په وجه ډیر وزورېدل. اوس ډیر مصریان د اسرائیلو د خدای پاک نه او د هغه د خادم حضرت موسی نه یریدل. بیا حضرت موسی خلکو ته وویل چې خدای پاک به په مصریانو باندې یو بل آفت راولیږي، نو بیا به هغوی تاسو پرېږدي. خپل ځانونه او کورنۍ په ترتیب سره یو ځای کې او د مصر نه د تلو دپاره تیار اوسئ. په نیمه شپه کې به د خدای پاک فرښته دغه ځمکې ته لاړه شي او په هر کور کې به مشران زامن مړه کي، خو ستاسو کورنۍ به بچ وي. خو که تاسو بلکل هم هغه وکئ کوم چې زه تاسو ته وایم، هر یوې کورنۍ ته وویلی شو چې یو یو ګډوري حلال کئ او بیا د ګډوري وینه د خپلو کورونو په چوکاټونو او نورو طرفونو باندې واچوئ. په هغه شپه هیڅوک هم د کور نه بهر مه وځئ، ځکه چې دا د خدای پاک فسه ده. په هغه شپه د مصر د ځمکې نه یو لویه چغه وخته، په هر کور کې مشر زوی مړ شو. فرعون د مصر بادشاه وکتل چې د هغه زوی هم مړ پروت دی او پوه شو چې دا د خدای پاک لاس دی. د مصر ټول خلک ډیر یریدل کله چې هغې خپل بچي په کورونو کې مړه وکتل. بیا بادشاه یو پیغام وړونکی حضرت موسی له ولېږه. هغه ته یې وویل چې زر کوه د دې ملک نه وځه، خپل هر څه یوسه او هېڅ پرې نه دی، او خپل خدای پاک ته دعا وکړه چې په موږ رحم وکړي. نو سحر وختي اسرائیلیانو مصر د 400 کالو نه پس پرېښوده. خدای پاک د خلکو د ډلې نه مخکې روانو. د ورځې په وخت کې خدای پاک د هغوی دپاره لویه وریځ جوړه کړه، او دې وریځ به د ورځې د هغوی دپاره د چت کار کولو، او په شپه کې به یې د دې دپاره د اور کار کولو. دې وریځې به د ورځې د دوی رهنمایي کوله او د شپې به د دوی حفاظت کولو. ګرانو ماشومانو، تاسو خدا کیسه واورېده، خو زه به اوس د دې کیسې په باره کې ستاسو نه یو څو تپوسونه کوم. څنګه م خوښه ده او تاسو به د هغې صحیح جوابونه راکوئ. ګرانو ماشومانو، ستاسو نه زما ډومبې تپوس دا دی: اسرائیلو په خپلو ورونو او درشلو باندې څه واچول؟ ستاسو نه زما دویم تپوس دا دی: هغوی داسې ولې وکړل؟ او اوس زه ستاسو نه اخري تپوس کوم: په نیمه شپه کې څوک تېرېدل؟ ګرانو اورېدونکو، یقیناً چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا موږ سره رابطه کول غواړئ، نو د پلی سټور نه زموږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ